پروردګاره مونږ دې پیدا کړو خو مونږ له یاده وویستې. مونږ ته دې روزي راکړه خو مونږ کفر وکړ. مونږ دې په سختیو وازمایلو تر څو تا یاد کړو خو مونږ شکایت وکړ. مونږ ته دې مهلت راکړ خو مونږ عبرت وانه خیست. مونږ ته دې نیکي اسانه کړه خو مونږ ترې لمن ډکه نه کړه. مونږ دې د جنت شوقمند کړو خو مونږ د هغه لار پرېښوده. مونږ دې له دوزخه وویرولو خو مونږ په منډو ورغلو. که مونږ ته د جهنم د اور په واسطه عذاب راکړې نو دا په خپلو مو غوښتي او د دې وړ یو او پر مونږ دې هېڅ ظلم نه دی کړی. که مونږ دې ته جنت داخل کړو او ښه بدله دې راکړه نو دا یوازې ستا فضل او کرم دی، ځکه زمونږ عملونه د دې وړ نه دي چې جنت ته پرې لاړ شو.